بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مس ورته هایفنیشن کې نن لرو هایفنیشن آپشنز. په آپشنز کې اتوماتیکلی هایفنیټ ډاکومنت دا خبره او مخکنی خبره فرق نه کوي. دلته راځي دا وګوره الته د انتخاب څخه کله انتخاب د انتخاب بل ور هایفنیټ ورډ ان کیپس. د دې مطلب څه دی؟ په دې کچې لغاتونه په غټ تور باندې کړه هغه مطلب څه کوي هایفنیټ. او زه راځم ته لغات په غټ تور باندې مثلا لكن خراب کو منسته په غټ تور باندې چیرته هایفنیټ چې را برخه ایسته کوم بیا نه هایفنیټ کیږي. اوس براسي دا بیست هایفنیټ نو کراس په کوچنی تور باندې ولکه هغه به هایفنیټ کیږي. صرف کم تور نه هایفنیټ کیږي په غټ تور باندې لغات لیکل شوی هغه نه هایفنیټ کیږي. صحیح څه دا هایفنیټ څنګه راغنه هایفنیټ بل نو هایفنیشن آپشنز نو لیمیټ. دا لغاتونه چې تاسو هایفنیټ کوي د دې حد معلوم نه دی وس چې نو لیمیټ یار څو لغاتونه چې د کول سره هایفنیټ ته غواړي چې حد ورته معلوم کړي بیا براسه دلته به 400 دی ورکول مثلا سلو د 15 لغات دا ورته انتخاب کوو کې به 400 دوه لغاتونه هایفنیټ یا خاص دی. صحیح څه دا بل ورو پاراګراف دا به د پاراګراف ترمنځ دا د چپه خاص فاصله زیاتول کمول درسته خاص فاصله زیاتول او کمول سره ډیکریس سنټنس تاسو مخکې ویل مهمه او بیفور افټر دا د پاراګراف په منځ کې وګورئ بیفور دغه څه دا او د نن افټر بیا ورسته د پاراګراف څخه اوس وګوره مخکې چې کیږي فاصله زیاتېږي تر اعظم دا ورته کم غواړم چې ورسته فاصله زیات کوم ورسته خدا زری د پاراګراف د پاراګراف ورسته دا ساره او دا ورته زیاتېږي ورې ورسته زیاتېږي کدا زیاته کډوړ هم کول زیاته کې مخکې اوس دوړ خو کې ورته کومې په ځای درک بل د دې اپشن تاسو مخکې ویلي سری په هوم ویلي د کراس کلیک وکړو پاراګراف دا اپشن دا هغه فرق نه لري. بل رو لیاوټ نور پاتې دا هم تاسو د پکچر او شیپ سره ویلي دا عکس شکلونو سره دا مینه تاسو دا برخه تاسو ویل دا غس خلاصلو ریفرنس کې اول ور ټیبل اپ کنټنټ دا کچیر تاسو غواړئ د عنوانو فهرست راوباسئ. اوس موږ کدا سې کو د عنوانو فهرست په کار نه بیا څنګه وکړو دلته براسي عنوان ولیکم مثلا زه لیکم کمپیوټر دا عنوان وسو کې اول هیډینګ ته به راځو دا هیډینګ ماتو دا موږ تاسو مخکې هم ویل څه دي اوس راځم ته بل عنوان لیکم هارډویر دا به هیډینګ ته راځو اوس ته به انټروج دا به څه به مساوي رنت راځم بل عنوان لیکم دلته هر څو عنوانونه چې مثلا راځم دا to make دا عنوان راځو دا هیډینګ ته راځو دا غس راځم بل صحیح پارت نه دا دغه انتخاب شي دا چې موضوع به دغه اوس راځم دا هیډینګ ټو کول چې عنوانم سو عنوان به دې مان کې راولای او ټول په وځي کې راځي یو موضوع بل راځم مثلا دا ویډیو هیډینګ ته راځو دا هیډینګ ټو کوم اوس دې په هرڅ وړ چلو داغه د فار به تاسو څنګه کې دلته براسي دا څنګه غواړي چې خالص سفر نه به انسرت لینک پیج خالص پچ کله رااله بل به کلیک وکړئ اوس براسي لیاوټ ریفرنس ټیبل اپ کنټنټ باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ډولونه درکې د دا عنوانونو په هرڅ چر باسي دا ډولونه دي کوم ډول کې راځي مثلا زه په دا کې په هرڅ سره لیکم اول عنوان تشریح په کوم صفحه کې د دوه عنوان دغه دریم سلرم دا چې دومره زیات راغلي ټول پاراګراف مو هیډینګ ته ورکړي او سره عنوان چې زه کولای شم کلیک ور باندې وکړم بس هیډینګ اوس دلته کلیک کو دا ټول ولونه یار ډول تاسو انتخابوي more table of contents from office.com د لارې کول چې د انلاین ټیبل اپ کنټنټ راوړي او کاستوم ټیبل اپ کنټنټ د لارې کول چې خپل خوښه ټیبل اپ کنټنټ چې جوړ کړي پیرس اوس نو دا پیرس غواړم چې خپل خوښه جوړ کړم دلته براسه ټیبل اپ کنټنټ باندې کلیک وکړم اول خو تاسو وایي شو پیج نمبرز د صفحې نمبر نو ویني چې ستا نور تام دا نور سره غواړم دا اوکې صفحې نمبر نه ایسته کړ نو دلته نست
بل لرو table of contents دا مې راوړل write align page numbers که دا چیرې ایسته کومه د دوی ترمنځ فاصله دا به ستا اوس نسته که دا چیرې انتخاب کومه د دغه ډول تاسې کوم ډول غواړئ ټیبل ایډیټ ته به راسئ مثلا په دا ډول باندې دا به وکړئ دا به ایس کړئ وګورئ هغه فاصله راغله دا چې عنوان زیاته نو په دې خرڅ راځي اوس دا اول عنوان وګورئ داسې راغلی ټیبل اف کنټنټ بل لرو دا په ویب کې دی ویب پریویو ویب کې چې تاسو شی په کوم شکل داسې تاسو لینک لیدل داسې شی رنګ لري نه چې کله باندې کاغذ دی الته دی بیا use hyperlinks instead of page numbers کدا چې ریسه کې په ویب کې بدل شي سره دې ته hyperlink په داسې ډول لسی او بل فارمټ په کوم ډول غواړي دا نه دی ورته دا په کوم ډول کې فانسی دا د ډولونه دي دلته تاسو ته معلومیږي دا ډول غواړي کلاسیک په خوانی ډول غواړي دا ډول غواړي مودرن غواړي هر ډول چې موږ هغه وکړي نو هغه چیرته هغه ډول ته وایي ګورې ټینګ 1 ټینګ 2 دا 3 4 سوچو ټیبل کنټنټ بل شو لیول تا ته ورشي په داسې کې ور شو لیول ورو نه لیول نه هیډینګ کولستر نه لیول په ټول ځان ته ورشي وی ګورې کې کومه درې سلور شو لیول چې موږ سره تاسو بل ور اپشنز کې بیرته سټایل د کوم لپاره راځي د ټول لپاره راځي کنه اوس دا دوه لپاره دوه ایټین ورلو دا ول لپاره راځي اوټلاین لیول په شکل راځي کنه او ټیبل انټری فیلډز په دې کې هغه په ډول ورشي کې درته ونه شي سری د ټیبل لپاره اوس ریسیټ بیرته دی راته راځي دا درې لیول اوکې اس بل ورو remove table of content دا table of content چې کوی استکوي د لارې کول استکول او دا table of content کول چې راوړي مثلا دا ډول تاسو راوړي دا کې ایډیټ وکړي دا ورته جوړ کړي هیډینګ ورته ډیزاین کړي ټول چې ډیزاین کې کول چې بیرته ثبت کړي بیا هغه تاسو په کار وکړئ دا غس خلاص لرو اډ ټیکسټ زموږ سره سو لیول است درې لیول است موږ د سو لیول لرو درې لیول لرو ګور سو مو شو دي ارسو لیول چې واړ تا ماته لیول راته وشه اوس د کلیک وکړه یس سو لیول اته لیول do not show in table of contents مثلا دا لیول دی هم په داسې شکل ورشه ګوره ټول په لیول راته وشه د ډینګ 1 په ډول کې او په table of content کې نه غواړي مثلا د ډینګ 2 په ډول تاسو وشه هغه ډیزاین باندې تاسو نور خو هغه ډینګونه د سری 3 هغه سټایل تاسو شي کې نه غواړي به do not show in table of content بیرته راځي او بل اپډیټ ټیبل دا چې تاسو تغیر راولئ مثلا زه راځم اوس هیډینګ ټو په کوم هیډینګ چې دی په درېمه صفحه کې زه راځم یو څه معلومات اضافه کوم چې معلومات اضافه کې هیډینګ اتمن ځای تغیري نه عنوان او زه راځم معلومات دلته راځم نه صفحه معلومات نه پاراګراف نه ورته ځای اوس انټر اوس هیډینګ ټو لاړ بل صفحه ته نه زه راځم دی چې کلیک وکړم هغه وسم به ټیک هیډینګ ټو چې راځولې وي په درېمه صفحه کې نو دا کته وار چې اپډیټ کې یا وراسه اپډیټ ټیبل کالته یا دلته پارټنر کې دی باندې به کلیک وکړئ ګور دا په دوه ډول دی اپډیټ پیج نمبر اونلی اپډیټ انټایر ټیبل که چې تاسو معلومات اضافه کړئ اوس موږ معلومات اضافه کړو خو صفحه تغیر وکړئ نه بیا به څه کې د دې څخه به استفاده کوئ که چې تاسو نور عنوانونه اضافه کړو هغه عنوانونه دلته نه ورغلي بیا به دا دوم ډول استفاده کوئ دا به ټول کنټینټ چې کې اپډیټ یا اوس په وکړي اوس وګورئ تغیر وکړي یو دا یو لسم صفحه دا شو ټیبل اف کنټینټ بل ورو انسرټ پوټ نوٹ که تاسو لري د دني کتابو کې په نور کتابو کې مثلا دلته وایات چې په خاصه د دې ژباړه مثلا کوم کتاب څخه راخصه غل تلان د سپیپ فنکشن لیکلي په دې ځای باندې کوښښ کوي راغلی د برتاس تشریح ورکړي نه دلته هم کولای شي دا غسل لغاتونه وکړي مثلا دا لغات زوام د تشریح ورکړي یا په پښتو معنا ورکړي دا لغات چې انتخاب کې راځي انسرټ پوټ نوٹ چې راځي د صفحې په پای کې راځي او بل ورو انسرټ نوٹ دا به د ټول چپټر په پای کې راځي اوس دې ته معنا مطلب چې کې to see something مثلا زدا وکړم یا to keep something او څو ګر دلته چې د سیو کلمه چې موږ تاسو انتخاب کړو هغه ته به یو راغلی وینئ څه دا یو دا کوښنه یو اوس چې کله باندې کلیک باندې ونیسئ تاسو to keep something هغه
مطلب نه راځي چاپ کوم څنګه راځي دا سره بل غواړي په کار څه راځي ټو دا د انتخاب کې راځي پټنو انزر پټنوټ باندې کلیک وکړئ دې مطلب چې دی الس صحیح څه دا مطلب او څو ګره حالت به کوښناک دوه لیکلي راځي چې موږ تاسو انتخاب په دې ځای دا صحیح څه الس هغه ورسره راځي هر څو وروتون چې په کار درې لارې شارټکټ الټ کنټرول اف بل ورو انسرټ پټنو ان نوٹ ان نوٹ هم دغه د لپاره کاریږي دا د ټول نوٹ په پای کې راځي مثلا زه راځم دې ځای کې بل وخت انتخاب کوم ټایم یا مثلا ورډ اوس دا غواړم چې د ټول څه په پای کې راځي معنا ورته لیکم دا چې انتخاب کو سره راځي کلمه یا تورې سره دا مطلب دا چې را د ټول سپی په نوٹ په پای کې راځي کوم هغه سره راځي بل وخت انتخابه دا وخت هم باید سپی په پای کې راځي نو بیا د نوٹ په پای کې انسرټ ان نوٹ باندې کلیک وکړئ هغه میک جوړول دا انسرټ پټ نوٹ او نوٹ اوس نیکسټ پټ نوٹ دلته کلیک کوم غواړم چې بل پټ نوٹ ته ولاړ شم اول صفحه دلته راځي دی باندې کلیک وکړئ نیکسټ پټ نوٹ زه غواړم پټ نوٹ ته ولاړ شم دلته کلیک وکړئ وای دا دلته کلیک وکړئ په دا اول صفحه کې کلیک وکړئ نیکسټ پټ نوٹ ونیسه دا پټ نوٹ ته راغلی اوس غواړم چې بل پټ نوٹ ته ولاړ شم بیا نیکسټ پټ نوٹ بل پټ نوٹ ته ونیسه دلته راغلی او بل نیکسټ ان نوٹ تابع نوٹ ته ځي پرویس پټ نوٹ مخکې شاتنی پټ نوٹ ته ځي منیسه بیرته پټ نوٹ ته ولاړ او غواړم چې بل ان نوٹ ته ولاړ شم نیکسټ ان نوٹ وایم ان نوٹ دا د ورډ چې موږ تاسو لیکلو او بل ان نوٹ ته غواړم چې ولاړ شم نیکسټ ان نوٹ بل نوٹ دا د میک جوړول صحیح او که شاته غواړم ولاړ شم پرویس ان نوٹ دا بیرته شاته شو نوټس اوس کوم ساعت غواړم چې وګورم view footnote area ته غواړئ د footnote څخه وینئ نو دا اوکې کې هغه انتخاب دا د چې څه ده دا د footnote څخه که غواړئ چې د نوټ څخه وینئ دلته کلیک وکړئ show notes view and note area دا به د نوټ څخه تاسو بل د دې اپشن د سری د دې اپشن کې اول ورو footnote ګوره ان نوټ تاسو چې وروش end of document په پای کې تاسو شوی تاسو څنګه وکړئ end of section سیکشن په پای کې راته وشه اوس به دا اپلای کی اوس موږ سیکشن نه لرو نه زه راځم سیکشن جلا کوم په دې ځای باندې مثلا ته سیکشن می جلا کې برابر چی راته وشي ان نوٹ په دې ځای کې راته وشي لیاوټ کنټینیوس صحیح سره تر د نوٹ سیکشن په پای کې راته وشي ریفرنس اپشن بل فوټ نوٹ هم دا څه کولای شي فوټ نوٹ بیا څنګه د صفحې په پای کې شودل د خط لاندې شودل دلته براس لا نوټونه به انتخاب کړي او اوس براسي شو نه دلته براس پټ نوٹ ایریا او اوس براسي اپشن ورته هم څنګه وکړه پټ نوټونه بټن ما فریج صفحې په پای کې دی بیلو ټیکس د خط لاندې وشه د خط لاندې بیا څنګه دی اوس وګورئ لوړ که چیرې د خط څخه کم مثلا دلته اوس موږ نور لیکنه لرو که داسې نور لیکنه راځي دا لیکنه چې کمې بیا دغه لیکنې سره راځي مثلا د باندې راځي د لاندې لیکنه وایست څه دا لیکنه زیات ده اوس خو څنګه کېږي باره د خط لاندې شي داست خط لاندې خو پوهېږي دا لیکنه دلته راغلی مثلا د خط سره راځي او که چېرې د صفحې په پای کې بیا د صفحې په پای کې راځي بل لرو کنورټ اړول تبدیلول اول سوای کنورټ آل پټ نوټس ته نوٹ ټول پټ نوټونه په نوټو باندې واړو صفحې په پای کې چې راغلی دا ټول شته واړو صفحې پای ته ویسه د ټول نوٹ پای ته ویسه یعنی نوټونه په نوټو باندې اړول او اوس یو کې کړه کلوز اوس وګوره ټول هلته راغلي که نه ټول په پټ نوټ باندې واوښتل ان نوټ باندې بل ورته هم څنګه کنورټ ټوله نوټونه په څه واړو په پټ نوټو باندې واړو او اوس پې اوکې کړه اوس یې په څه باندې واوښتل په پټ نوټ باندې واوښتل
او بل سواب فوټ نوټس ان نوټس دا به څنګه کوي د یو ځای بل ځای ته تغیر مثلا دا چې دی دا نوټونه دا فوټ نوټونه اوس دلته کلیک وکم روز چې کو نوټونه نه لرو ځکه موږ ټول دغه ته واړو فوټ نوټ ته واړو کنټرول زد اوس پر تاسو به ګورو اوستا درته څنګه کدا به زینو سره تغیرول د فوټ نوټونو په نوټه واړو نوټونو فوټ نوټ واړو مخکې به ټول یو